اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د نړیوال ټي وي کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خادو سي آبادو سي تحیات سو کاری مناسب شه قدرمنو دا وخت را سره ګران او خوږ ملګری ریحان سواتی صاحب دی هغه ته په خیر راغلی ځکه مو چې د ژوند اکثر برخې د پردي هیواد په غېږ کې په شګلن ځمکه په سعودي عرب کې تېره کړې ده او دا وخت په خپل هیواد اسلامي جمهوریه پاکستان کې وخت تېری زموږ سره بیا د یو څو ورځو میلمه دی او د دې هیواد نه به د خپلو بچو د روښانه مستقبل دپاره ځي د روزګار دپاره دغه شان زموږ سره دویم قدرمن ښاغلی زلمی شاعر لیکوال او رنزیب شاکر صاحب هم دی دواړو ته په خیر راغلی یم د دوی سره یو څو خبرې کوو او یو کلام به ترې هم اورو نو د ټول نه مخکې ریحان سواتی صاحب ته په خیر راغلی یم ریحان صاحب په خیر راغلی جي تاسو ډېره زیاته مننه ریحان صاحب دا راته څونه وخت چې په سعودي عرب کې تیر کو نو هلته کې د ادب څه صورتحال دی او لیکوالان چې دي هغو ته په څه نظر باندې ګورئ هلته دریاب صاحب وخت خو تقریبا چې زمونږ دا 17 کال وشو غالبا په سعودي عرب کې چې د هغه وخت نه موږ دا مسافري کوو په هغې پردي هېواد کې ژوند تېرو جی جی او د ادب هلې ځلې چې دي نه خو د وخت په مناسبت سره کله روانې شي ځکه چې د کار په مناسبت سره که نه ملګري کارونه کوي او مطلب دی مصروفه شي چې په هغه وخت کې اکثره پروګرامونه ورته کم شي چې ملګرو پکې دغه شي بیا ملګري راغونډېږي پروګرامونه کوي ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه کوي مخکتنې کوي او داسې مطلب چې نور پروګرامونه کوي غټ غټ پروګرامونه کوي راغونډېږي او خپلې هلې ځلې چې دي هغه کوي د پښتو د ادب دپاره دا هغې سره یو تپوس کوم یو خبره سره کوم او بیا به راته کلام وې د هغې ځایګي سفارتخانه چې دي نو هلته کې د اورسیز پاکستانو سره د هغو رویه څنګه د هغې تاسو مطمئن یئ یاره دریاب صاحب نو د ورکرانو سره خو زما په خیال چې نه ده برابرو او کم سړی چې مخایي دی کم سړی چې مطلب دی زور والا دی طاقت والا دی لاس وهونکی دی نو د هغه دپاره ښه ده د هغو دپاره ښه ده د هغو دپاره ښه ده کم چې لکه عام ورکران دي زموږ شان د مزدورکار خلک دی پوه شوې که تاسو لاړ شئ نو زما په خیال چې په هغه خواږه ژبه ستاسو سره لهجه باندې ستاسو سره خبره تېره نه کوي کوم چې د دوی حق جوړېږي کوم چې د دوی حق جوړېږي او کوم چې لکه تاله تسلي درکوي نو په هغه طریقه باندې ستاسو سره روایي لکه هلته کې هم د هغو سره دا احساس نشته دی چې دا مسافر دي د اسلامي جمهوریه پاکستان په زیر مبادله کې د دوی ډېر لوی لاس دی پریشانیانې دي ورته د بچو غم دی د روزګار غم دی خپله پریشاني ده چې راشه د دوی د حوصله افزای د عزت افزای سره دوی سره په خوش اخلاقۍ باندې میلو شو د دوی حوصله افزای وکړو لکه داسې نه کېږي داسې نشته صحیح ده داسې به کمتر کسان چې وي به خو لږه نشته دی یعنې د څنګه چې دلته کې د دې ادارو چې څنګه صورتحال ده د عوامو سره دغه صورتحال لکه هلته کې هم دی د هغو بلکل هلته کې زه به خپله باندې تللی یم د اورېدو خبرې نه کوم او نه مطلب دی چې په چا پسې پشي خبرې کوم بذات خود په خپل زما سره همداسې تېر شوي دي او لکه مطلب دی چاته کې ولاړی چې ته سفارې ته ځې نو د ملا په بانک باندې به باسې او زه به هلته کې او هلته به په قطار کې ودرېږې په نمبر کې به ودرېږې دا ته 9 بجو پورې هغه نمبر به تقسیموي او که دغې نه وروسته لاړې بیا به ته واپس راځې بیا به نو د خپل طرفه لکه واکمنو ته څه پیغام ورکول غواړي د خپل طرفه او د مسافرو دغو لخوا څه ویل غواړي واکمنو ته یاره واکمنو ته خو ډېرو خلکو ویناګانې وکړې او ډېرو خلکو ورته مطلب دی چې مطالبې وکړې د ډېرو خلکو مطلب دی چې ته خو ته هیڅ چا تر اوسه پورې ومنلو خو الله تعالی دې زموږ د وطن به د مشرانو باندې رحم وکړي امین الله تعالی دې د وطن د مشرانو له داسې یو دغه ورکړي زړه ورکړي چې به د غریب عوام باندې وسېږي او د غریب ولس باندې مطلب د مرسته وکړي نور به د خدای په کارم باندې کېږي نه هغه ټپه ده کوي د خدای په لوی کرم به کېږي او په هغه ګران د زما د اشنا مینه نو قدرمنو تاسو د ریحان سواتی صاحب خبرې هم اورېدې د هغې سفارتخانې د سفارتکارو خبرې هم اورېدې اوس راځو ادب طرف ته یو ښه شاعر دی د ادب د میدان ښه لوبغاړی دی راځي چې یو کلام را سره شریک کړي جي ریحان صاحب خپل یو خوندور کلام را سره شریک کړي ډېره مننه دریاب صاحب دا یو څو شعرونه دا به تاسو سره شریک کړم چې تیز وایه مهرباني دا خاوره زموږ مور ده مونږ د دې خاورې پیدا یو دا خاوره زموږ مور ده مونږ د دې خاورې پیدا یو دې خاورو له به زمونږه هم دلته به رسا یو ډېره له ډېر ښه مهرباني او فطرت را پکې هسې تکبر او غرور ایښی فطرت را پکې هسې تکبر او غرور ایښی او بس دغه حقیقت دی چې په ټولو کې ادنا یو ډېره له ډېر ښه ریحان صاحب ډېر زبردست مهرباني فطرت را پکې هسې تکبر او غرور ایښی او بس دغه حقیقت دی چې په ټولو کې ادنا یو او دریاب صاحب شعر دی چې
بېشکه انسانان یو د شعوره مالامال یو بېشکه انسانان یو، د شعوره مالامال یو د دغې باوجود چې هم روان یو نو په شا یو. ډېر ښه جي، ډېر الله، ډېر ښه، ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه جي. مهرباني. بېشکه انسانان یو د شعوره مالامال یو د دغې باوجود چې هم روان یو نو په شا یو. ډېر ښه. او شاکر صاحب شعر دی چې پکار ده چې دا زړونه مونږ د یو بل سره یو کړو. پکار ده چې دا زړونه مونږ د یو بل سره یو کړو. ډېر ښه. پکار ده چې دا زړونه مونږ د یو بل سره یو کړو. پکار ده چې په دې کار کې د ټولو نه اعلی یو. ډېر ښه جي، ډېر مهرباني. پکار ده چې دا زړونه مونږ د یو بل سره یو کړو. پکار ده چې په دې کار کې د ټولو نه اعلی یو. او شعر د دریاب صاحب چې واضحه ده چې درد موږ د ازغي زغملی نه شو. واضحه ده چې درد موږ د ازغي زغملی نه شو او بس هسې په خوله وایو چې موږ دا یو، موږ دا یو. ډېر ښه، ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه جي. مهرباني. ډېر ښه شعر دی. واضحه ده چې درد موږ د ازغي زغملی نه شو او بس هسې په خوله وایو چې موږ دا یو، موږ دا یو. او که نه، بالکل. او د ټولې بادشاهۍ مالکه موږ خطاکار یو. د ټولې بادشاهۍ مالکه موږ خطاکار یو. معاف کړې موږ ربه موږ خطا یو، موږ خطا یو. امین. ډېر ښه یار، بیا دا شعر ووایه. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. ډېره مهرباني. د ټولې بادشاهۍ مالکه موږ خطاکار یو. معاف کړې موږ ربه موږ خطا یو، موږ خطا یو. او مقطع د دریاب صاحب چې ریحانه پښتانه اخته په داسې ضلالت یو. ریحانه پښتانه اخته په داسې ضلالت یو. ریحانه چې مدام د یو بل خپې وهو لګیا یو. واه واه. قدرمنو، تاسو دا ریحان صاحب ګټور شعرونه واورېدل. یقینا چې قامي غږ پکې و، سماج د ترجمانۍ نه ډک شعرونه او ګټورې خبرې مو واورېدې. په دې شعر درنه اجازت غواړم چې د شکرونه خوږه ده زما ژبه، د شکرونه خوږه ده زما ژبه، هم درنه هم ځلېنده لکه آفتاب، او څوک په بند یې نه پوهېږي. پښتانه دي په سنګر دنګه غاړۍ لکه عقاب. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.